دلته د الارج روغتون وړاندې مسافرو، بیمارانو او بېوزله کسانو لپاره هره ورځ د روژه ماتي پروګرام جوړیږي. له تېرو 4 کلونو را په دې خوا یوه خیر ښېګړې ډله هڅه کوي هغو کسانو ته چې اړمن دي د روژه ماتي لپاره خدمات وړاندې کړي. دې کې مونږ کجورې د ترکاري او چاول او دې نه علاوه هم چې څه شی راشي هغه دې له مونږ تقسیمو او الحمدلله زمونږ پروګرام ډېر زبردست روان دی. دلته دسترخوان روان دی، د افطاري پروګرام کیږي. د مسافرو دپاره کوم چې د لرو علاقو نه خلک راغلي هسپتال کې بیمارانو سره، کوم خلک چې ایمرجنسي ته راشي، دلته په بازار کې چې کوم مقیم داسې کسان دي که نه چې په هغوی ناوخته شي لیټ شي، هغه کسان دپاره دا د دې مهیر حضراتو په چنده باندې کیږي. په دې کې اندرشیر بازار او میډیسن والا او مختلف کسان چې کوم دي دوی په چنده باندې روان دي. د سبزي منډي نه راغلی کاریګر وایي دا دسترخوان د فقیرانو او مسافرانو سره ډېره مرسته کوي او غوښتنه یې دا ده چې داسې چارې دې نورې هم زیاتې شي. دلته بستو کار کوم، بستې جوړوم. نو دا ټایم مسلې ځای لږ لرې دی او کار سیوای تللی راتلی نه شو، نو دې د وجې دلته راځو نو مطلب هغه ټایم بچ شي. دلته ټول مسافران راځي او مریضان سره دغه نور خلک راځي. هسپتال دی که نه، دلته ډېر رش دی او ښه بندوبست دی، هر سړي ته روټه ملاوېږي. د دې پروګرام جوړونکي وایي د اندرشیر د میډیکل برخې دوستانو په تعاون سره تېرو 4 کلونو کې دوی دا توانایي ترلاسه کړې چې 600 کسانو ته د روژه ماتي انتظام وکړي. له کیمرمین محمد خالد سره حازم صافي، وحدت نیوز، پېښور.